د ملا هیبت الله تازه او نوی پیغام د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یوه منسوبه غږیزه وینا کې نوموړي ادعا کړې چې نړۍ کوښښ کوي د شریعت پر ضد د خلکو ذهنیت خراب کړي، خو په وینا یې دا هڅې به شنډې کړي. هغه په دې اړه چې نړۍ څنګه د شریعت پر ضد د خلکو ذهنیت خرابوي شواهد نه دي وړاندې کړي، خو د دیموکراسۍ د ښېګڼو بیان یې د دا ډول هڅو برخه ګڼلې ده. له هغې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ مخکښو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه دې رعایت کړي او په افغانستان کې دې ټولشموله حکومت رامنځته کړي. طالبانو په رسمي توګه نه دي ویلي چې د دوی مشر دا څرګندونې کله او چیرې کړي، خو ځینو رسنیو د طالبانو مشر ته منسوبه دا وینا د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته شوې وینا بللې ده. ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منسوب پیغام کې په غیر مستقیمه توګه د ښځو د حقونو په برخه کې پر طالبانو شتو نیوکو کې اشارې شوي او ادعا شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو بشپړ حقونه ورکول شوي دي. دا ادعا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او په څو محدودو دولتي ادارو کې له کار پرته ښځې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري. ملا هیبت الله اخندزاده په دې وینا کې یو ځل بیا په افغانستان کې د شریعت پر ټینګښت ټینګار کړی او خلکو ته ویل شوي چې د طالبانو پر حکومت او دیني عالمانو دې له څرګند انتقاد ډډه وکړي. هغه څه چې د نوموړي په وینا اوسني نظام ته زیان کوي. ملا هیبت الله اخندزاده ته په منسوبو ویناوو کې تر دې مخکې هم ته سپارښتنه شوې چې د طالبانو د حکومت پر مشرتابه دې له څرګند انتقاد ډډه وشي. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.